محترم دوستانو یو ځل بیا ښه راغلاست. نن به انشاءالله د روسیې هېواد دغه 15,000 سکالرشیپونه چې دي د دې ثبت نام به دخیره پوره کوو او اپلیکیشن به دخیره سره سپارو. په دغه تېره ویډیو کې موږ تاسو سره د ثبت نام هغه لومړي مراحل چې کوم وو او معلومات چې کوم وو هغه اپلوډ کړي وو. اوس په دخیره سره د وروستي چې کوم مراحل دي هغه به دخیره سره په دې ویډیو کې موږ ښایو. که چېرته تاسو ویډیو ونه ګورئ زه به تاسو ته بېله بېله نقطه وښایم چې په دې کې څومره غټې غلطۍ نه دي. که چېرته تاسو په خپل سره ثبت نام وکړئ یعنې د نننۍ ویډیو هر لفظ تاسو لپاره اړین دی او ډېر په احتیاط یې وګورئ او څو ځلې وګورئ چې د غلطیانو سره مخ نشئ. زه به انشاءالله تاسو ته هر غلطي بېله بېله واضح کړم. مخکې تر دې نه چې په ویډیو ثبت نام شروع کړو زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ، همدارنګه ویډیو خوښه کړئ. که چېرته تاسو نور معلومات غوښتل غواړئ موږ تاسو ته په ټلګرام کې هم یو ګروپ جوړ کړی دی، په هغې کې موږ تاسو ته هر ډول د سکالرشیپونو اړوند معلومات اپلوډ کوو. د هغې لینک موږ تاسو ته په کومنټ کې پرېښی دی، په ډسکرپشن کې پرېښی دی. په هغه لینک باندې کلیک وکړئ او دغه ګروپ کې خامخا ځان اډ کړئ. کوم دوستان چې نوي دي نو هغې لپاره باید ووایو چې د روسیې هېواد دغه 15,000 سکالرشیپونو لپاره موږ په تېره ویډیو کې هغه لومړني معلومات جګ کړي وو، اکاونټ مو پرې جوړ کړی وو، همدارنګه پرسنل انفارمیشن سټپ مو پوره کړی وو. نن به انشاءالله د خیره سره دا ټول ثبت نام پوره کوو او دغه اپلیکیشن به له خیره سره سپارو او دوی ته به د خپل معلومات لیږو چې دا معلومات څنګه پوره کیږي او څنګه لیږل کیږي. دا ټول په دې ویډیو کې کیږي. ښه محترمو دوستانو تېره ویډیو خامخا وګورئ او د نننۍ ویډیو هر سیکنډ په ډېر احتیاط سره وګورئ چې د غلطیانو سره تاسو مخ نه شئ. ښه تاسو به راشئ د خیره سره خپل اپلیکیشن ته یعنې هماغه ویب سایټ ته چې موږ پکې تېره ویډیو کې کار کړی او دغه ویډیو تېره ویډیو سره خامخا وګورئ. خپل معلومات به وګورئ چې پرسنل انفارمیشن کې کومه ستونزه نشته. لاړ شئ ښه په دقت یې وګورئ چې دا لومړي سټپ کې کومه غلطي نشته. کله چې دا وکړه چې دې کې کومه ستونزه نشته نو را به شئ او په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. اوس په اخر سره دویمې مرحلې ته موږ بوځي. په دغه مرحله کې موږ نه د پوهنتونونو انتخاب او همدارنګه د هغه رشتو انتخاب په دې مرحله کې موږ نه غوښتل کېږي پریفرنسي. نو تاسو به په دې ایډیټ باندې کلیک وکړئ. محترمو دوستانو بیا یې وایم ویډیو ډېر په احتیاط سره ګورئ چې یو سکنډ هم درنه مس نشي. کله چې په ایډیټ کلیک وکړو فارمټ یعنې تاسو کومه برخه کې غواړئ چې زده کړې وکړئ آنلاین که حضوري. که حضوري کې زده کړې کول غواړئ نو ان پرسن به خامخا کلیک کوئ. ورپسې ایجوکیشنل لیول یعنې کومه برخه کې تاسو غواړئ چې زده کړې وکړئ، لیسانس، ماسټرۍ او پي ایچ ډي او که کومې بلې برخې ته. که چېرته لیسانس ته ثبت نام کول غواړئ نو تاسو باید ان ګریجویټډ ډیګري انتخاب کړئ. که چېرته ماسټرۍ ته ثبت نام کوئ ماسټري او که چېرته پي ایچ ډي ته ثبت نام کوئ نو پي ایچ ډي به انتخاب کوئ. دا نور چې کوم مراحل دي دغه د سیکنډري دا نورې سیکشنې دي هغې کې موږ کار نشته. موږ فقط ماسټرۍ، لیسانس او دکتورا لپاره ثبت نام کولی شو. دا وروستی چې کوم آپشن دی ان ګریجویټډ یعنې لیسانس دا به انتخاب کوئ. کله چې دا خپله رشته انتخاب کړه هغه انتخاب کړه ورپسې تاسو نه فیلډ اف سټډي یعنې ستاسو پوهنځی هغه کومه برخه کې تاسو غواړئ زده کړې وکړئ نو دلته به راشئ خپل هغه ظرفیت ته به مو ګورئ، خپل علمي ذکاوت ته به مو ګورئ، د خپل ذوق مطابق به یوه رشته انتخاب کړئ. که تاسو غواړئ کوم پوهنځي کې زده کړې وکړئ په دې کې ډېر زیات متوجه اوسئ. لاندې چې کومه برخه ده دې کې تاسو نه د شپږو پوهنتونونو د انتخاب حق درکړل شوی دی. یعنې تاسو کولی شئ چې شپږ پوهنتونونه انتخاب کړئ. که چېرته تاسو هر یو ته راغلی نو تاسو کامیاب ګڼل کېږئ. نو اوس موږ کولی شو چې شپږ پوهنتونونه انتخاب کړو. نو تاسو به راشئ په دغه ځای به کلیک وکړئ، چک په ولګوئ. په دې چې کله کلیک وکړو دلته به تاسو ته د مختلفو پوهنتونونو نومونه راواوړي. یاد ساتئ چې پوهنتون په انتخاب کې ډېر زیات باریک اوسئ. دغه پوهنتون نومونه چې تاسو راواوښتو دا لاړ شئ د دا نوم کاپي کړئ، ګوګل ته لاړ شئ، ګوګل کې د دې پوهنتون مکمل معلومات وګورئ، موقعیت د دې هغه درس د دې هغه ژبه دا ټول معلومات چې کله وکتو نو بیا دا انتخاب کړئ. دا په خپل سر هیڅ کله مه انتخابوئ. همدارنګه وروستي چې کوم مراحل دي هغې کې به زه تاسو ته باریکۍ نقطې وښیم. که چېرته تاسو ویډیو ونه ګورئ یقین وکړئ که ثبت نام وهم کوئ 9% امکان هم تاسو نه لرئ چې تاسو کامیاب شئ. خو که تاسو دغه لارښوونې مکملې وګورئ او ثبت نام په معیاري ډول وکړئ دا وګڼئ چې تاسو خامخا کامیابېږئ. ښه د شپږو پوهنتونونو د انتخاب حق تاسو لرئ. تاسو لاړ شئ په دغه ځای به کلیک وکړئ او تاسو ته د پوهنتونونو نومونه راواوړي. فقط په دغه پوهنتون په نوم باندې کلیک وکړئ. ستاسو ثبت نام د خیره سره پوره شو. ښه ما ځان ته خپل شپږ انتخابونه وکړو. دلته تاسو نه لنګویج پریفرنسي د ژبو معلومات غوښتل شوي تاسو په څومره ژبه پوهیږئ نو دلته به تاسو خپلې هغه ژبې انتخاب کړئ چې په کومه ژبه پوهیږئ او څومره معلومات پکې لرئ. ښه دلته به تاسو کلیک وکړئ په دې کوچني دغه اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته به تاسو د ژبو نومونه راواوړي. که چېرته داسې کې نوم نشئ پیدا کولی نو راشئ سرچ کړئ په خپل موبایل په کیبورډ کې ولیکئ. زه اوس لیکم پشتو. ښه
پښتو به ولیکئ دا د پښتو راووخته په دې باندې کلیک وکړئ دا ژبه انتخاب شوه ورپسې د ژبې هغه لیول یعنی تاسو څومره په دې ژبه باندې پوهیږئ دلته به تاسو کلیک ولګوئ ورپسې به بیسیک یعنی لږ پوهیږو فلوینټ یعنی ډېر پوهیږو که چېرته ستاسو مورنۍ ژبه وي نو تاسو به نیټیو سپیکر یعنی زموږ دا مورنۍ ژبه ده په دې به کلیک وکړئ که ستاسو مورنۍ ژبه پښتو وي فارسي په دې به کلیک وکړئ او دا به انتخاب کړئ او دا نور چې کوم دي که چېرته تاسو لږ پوهیږئ لږ انتخاب کړئ که چېرته ډېر پوهیږئ ډېر انتخاب کړئ ورپسې تاسو نه د روسي ژبې معلومات غوښتل شوي دي هغه هم که ورکوئ ورکړئ که نه څه مشکل نشته ښه زه اوس دلته انګلیش سرچ کوم تاسو په هره ژبه پوهیږئ دلته خامخا ورکړئ ما اوس انګلیش انتخاب کوم ورپسې چې کومه برخه ده ماته وایي چې په انګلیش څومره پوهیږئ نو زه ورته وایم چې بس ریډ او همدا لیکل او لوستل لا پرې کولی شم که چېرته نورو ژبو باندې پوهیږئ په دې اډ باندې کلیک وکړئ او دلته ژبې انتخاب کړئ چې په هر څومره ژبو باندې پوهیږئ زه اوس دلته یو بله ژبه سرچ کوم تاسو ته وښیم عربي ژبه په دې عربي ژبه زه څومره پوهیږم و زه به ورته انتخاب کوم چې ریډ یعنی لیکل او لوستل محترمو دوستانو که تاسو ویډیو نه وي کتلی نو له غټې غلطۍ سره که تاسو مخ کېږئ تاسو دغه برخه پرېږدئ که په دې چې باندې تاسو کلیک ونه لګوئ نو تاسو ته به روسي ژبه نه ښودل کېږي او تاسو اتومات پوهنتون ته چې کله کامیاب شئ په روسي ژبه باندې تاسو پوهنتون ته لیږل کېږئ تاسو ته 9 میاشتې یا 1 کال چې کماله ژبه نه ښودل کېږي نو تاسو به پرې چک باندې خامخا کلیک لګوئ یعنې چې موږ غواړو 1 کال د روسي ژبه زده کړه وکړو بیا پوهنتون شروع کړو که چېرته تاسو ویډیو نه وی کتلی او دا هم همداسې پرېښی وی که چېرته تاسو کامیاب شوي وئ او ډایرکټ په روسي پوهنتون کې په روسي ژبه باندې درسونه شروع کېږي او تاسو پکې ډایرکټ کښېنئ نو تاسو به په دې باندې خامخا چک لګوئ دا بیا هم وایم ویډیو مکمله ګورئ کله چې د ژبو معلومات ورته انتخاب کړو همدارنګه دغه لاندې چې کوم مراحل دي دغه ماسټرۍ او پی ایچ ډي لپاره دي دا دومره ضروري نه دي فقط دغه درې کومې برخې چې دي د زده کړو کچه او پوهنتونونو انتخاب او ژبې چې دي دا تاسو نه خامخا غواړي نو دا به تاسو سیف کوئ لومړی غلطي خو مې راته وښوده که چېرته تاسو ویډیو نه وي کتلی نو تاسو به د دې غلطۍ سره مخ کېدئ او تاسو به په لوی غضب باندې سر شوي وئ ښه چې کله دا دغه که سیف کړو نو دا به په نیکسټ باندې پسې کلیک وکړئ چې موږ درېیمې مرحلې ته د خیره سره بوځي خپل معلومات به وګورئ چې کومه ستونزه پکې نشته ښه په دقت یې وګورئ او د خیره سره په نیکسټ باندې کلیک وکړئ ای خیر وسي 2 مراحل ختم شو اوس موږ هغه اسناد غواړي چې موږ یې ورته اپلوډ کوو که چېرته تاسو دا ویډیو مکمله نه وی کتلی نو دلته اوس د دویمې غلطۍ سره مخ کېدئ دویم کار چې تاسو کوئ او غلطۍ سره به مخ کېدئ تاسو به په دغه ځای باندې کلیک کوئ سیل اپ کنسنټ په خپل سر ثبت نام وکړئ نو تاسو به دلته په خوند پوه شوي وئ تاسو به په سیل اپ کنسنټ باندې کلیک وکړئ ستاسو موبایل او کمپیوټر ته به یو فایل ډاونلوډ شي دغه فایل چې ډاونلوډ کیږي په دې کې یو 2 کاره دي هغه به کوئ او بیا به د خیره سره نور مخ ته ځئ دغه فایل اوس زموږ موبایل او کمپیوټر ته ډاونلوډ شو چې دا 4 ورقې دي 2 روسي دي او 2 انګلیسي دي په تاسو به راشئ دویمې پاڼې ته چې دا د روسي برخې د روسي ژبې وروستۍ برخه ده په دغه ځای کې به تاسو تاریخ ولیکئ یعنی دا تاسو کوم مهال باندې ثبت نام کول غواړئ دلته تاسو نوم هم لیکلی دی ګورئ لیدلی شئ دلته به تاسو خپل نوم ولیکئ دې خوا به راشئ دلته به تاسو خپل تخلص ولیکئ او ورپسې به مکمل نوم ولیکئ لکه احمد علي خان به اول ولیکئ بیا به خان احمد ولیکئ ورپسې دا د روسي ژبې بیا به د دې پاڼې وروستۍ برخې ته راشئ چې دا د انګلیسي ژبې وروستی سیکشن دی دلته به تاسو تاریخ ولیکئ تاریخ نه دې خوا به تاسو خپله امضا وکئ په قلم باندې امضا چې مو کړه ورپسې به دې خوا راشئ دلته به خپل تخلص ولیکئ او بیا به ورپسې خپل مکمل نوم ولیکئ ګورئ محترمو دوستانو که ویډیو ونه ګورئ دغسې غټو ستونزو سره به مخ کېږئ کله چې دا کار وکړو هم به د دویمې پاڼې وروستۍ سیکشن ته لاړ شئ دلته به تاریخ ولیکئ بیا به دلته خپله امضا وکئ او دې خوا به راشئ دلته به خپل تخلص اول ولیکئ او بیا به خپل مکمل نوم ولیکئ بیا به لاړ شئ همدغه رنګ د دې پاڼې د دې فایل څلورمې پاڼې ته دلته به هم سیم ټو سیم کار وکئ نوم به ولیکئ دلته به امضا وکئ او دې خوا به خپل هغه تخلص ولیکئ بیا به مکمل نوم ولیکئ دا به سکین کئ موبایل کې هم سکین کیږي او کمپیوټر والا سره تاسو بلد اوسئ نو هغې ته په ډېر اسانه شکل سکین کولی شي دا چې کله سکین که عکسونه هم ترې ویستو یو فایل کې راغونډ کړو نو په سلیکټ ا فایل دا به دلته ورته اپلوډ کړئ دا کار به خامخا کوئ که دا تاسو ونه کوئ ستاسو 9% د کامیابۍ چانس هم نه لرئ ښه هغه چې کله اپلوډ کړو دلته به خپل د پاسپورټ عکس
اپلوډ کوي. ورپسې به تاسو پاسپورت عکس مت اپلوډ کو، دلته به تاسو اپلوډ ا فایل تاسو سند یعنی پونتونه کې د مکتب هغه ته اپلوډ کوي. ورپسې به ایسه یو خط ته ریکمنډیشن لیټر وندي چې دې دا به تاسو په خپل لیکي، دې به تاسو دا لیکي چې ما ولې روسي انتخاب کړی، زما هدف سری زما راتلونکي پلانونه سری، هغه به دې کې تاسو لیکي او دلته اپلوډ ا فایل باندې کلیک وکړئ او هغه نه به یو عکس وباسئ او دلته بیا ورته اپلوډ کړئ. په دې اپلوډ به کلیک وکړئ او بیا به دلته اپلوډ ا فایل باندې کلیک وکړئ او دا تاسو به ګالري ته بوزي، د هغې ځای نه ورته عکس انتخاب کړئ. بیا یې وایم که چېرې تاسو ویډیو نه وکتلې نو دغسې به غټې غلطۍ سره مخ شوي وئ. دا لاندې چې کومې برخې دي دا لازمي نه دي، خو که چېرته تاسو سره وي نو خطر ښه دا جبري نه دي، کولی شو د دې نه علاوه موږ هم دغه ثبت نام وکړو. نو دویمه غلطي مې درته وښوده چې دا ویډیو تاسو نه وی کتلی نو تاسو سیل اپ کنسنټ یعنی دې نه تاسو تېرېدئ عکس او دغه مې ورته اپلوډ کول او دا سیل اپ کنسنټ نه پاتې کېده. ښه اوس چې کله معلومات وکړه چې دا سره سیف شو او د کومه ستونزه نشته نو په نیکسټ به کلیک ولګوئ. په نیکسټ چې کله کلیک ولګول نو د خیر سره وروستۍ مرحله ده او زموږ ثبت نام په دې کې د خیر سره بشپړېږي. دا وروستۍ مرحله ده چې کله ډاکومنټ مو ته اپلوډ کو، په دې کې مې یوه غټه غلطي ده، که تاسو ویډیو نه وی کتلی نو تاسو به د دې غټې غلطۍ سره مخ شوي وئ، تاسو به د 0.5% د کامیابېدو چانس هم نه لرل. نو تاسو به چې لومړی کار کوئ په دغه ځای به کلیک ولګوئ فرنټ اپلیکیشن، یعنی دغه به ستاسو موبایل او کمپیوټر ته یو فایل ډاونلوډ شي. دا چې کله ډاونلوډ شو په دې کې به 2 کاره کوئ. که دا کارونه ونه کوئ ستاسو ثبت نام هیڅ کوم معنا نه لري. ستاسو موبایل او اپلیکیشن کمپیوټر ته به دغسې یو فایل ډاونلوډ شي، دلته ستاسو هغه نمبر هم لیکل شوی دی، دا ځان سره د همیش لپاره یاد ساتئ. داسې زما دغه نشته پاسپورت، نو که زه ثبت نام وهم کم نو زه نه دغه کېږم، خو بیا هم دلته ستاسو هغه ټول معلومات دي، ستاسو هغه عکس دي، تاسو څه اپلوډ کړي دي، کومې برخې پوهنتونونو انتخاب هغه ټول دې کې شته. تاسو به څه چل وکئ، تاسو به راشئ څلورمې پاڼې ته. څلورمې پاڼې ته چې راغلی دلته به 32 نمبر پاراګراف ته راشئ. د 32 نمبر پاراګراف کې به په دې لومړنی چې کوم دغه دی چک دی دقه ځای کې موږ تاسو ته ډش درکړی، په دقه به تاسو یو چک ولګوئ د ټک مارک په قلم باندې. دا به فرنټ کوئ، دلته به راشئ د څلورمې پاڼې 32 نمبر پاراګراف ته او په دې لومړني دغه باندې به تاسو په قلم چک ولګوئ. بیا یې هم درته ښایم چې ستاسو پرې مغز خلاص شي. د څلورمې پاڼې 32 نمبر پاراګراف او په دې لومړني چې کوم دغه دی په دې به تاسو دقه سن یو چک په قلم ولګوئ، دا به چاپ کوئ لومړی. دا چې کله ولګول بیا به تاسو راشئ وروستۍ برخې ته. وروستۍ برخې ته چې راغلی دقه ځای کې به تاسو خپل هغه تاریخ ولیکئ چې کوم تاریخ باندې تاسو ثبت نام کوئ دقه ځای کې. او دا چې کله ولیکل دې خوا به راشئ، دلته به خپل هغه امضا وکئ، خپل امضا به وکئ او دغه شان زموږ کار به له خیره سره نور ختم شي. سګنیچر او خپل نوم او تخلص به هم ورسره ولیکئ چې دا چې کله وکړو هلته څلورمې پاڼې 32 نمبر پاراګراف ته لاړئ. پاراګراف کې لومړی چې کوم دغه دی هغه چک مارک په قلم باندې دا به چاپ کوئ لومړی، بیا به دا کارونه کوئ. په دغه ځای به تاسو چک ولګوئ یعنی ټک مارک. بیا به راشئ وروستۍ برخې ته. وروستۍ برخې ته پاڼې ته چې لاړئ په هغې به هم خپل تاریخ به ولیکئ او همدارنګه امضا به وکړئ، خپل نوم او تخلص به ولیکئ. دلته به بیا راشئ هغه چې کله سکین کړئ یو فایل کې واچول، بیا به تاسو په اپلوډ ا فایل کلیک وکئ او خپل موبایل او کمپیوټر نه به ورته دغه ځای نه اپلوډ کړئ. دا چې زما پاسپورت نشته نو زه نشم کولی او دغه سبمیټ باندې به تاسو کلیک وکئ. نور د خیر سبمیټ هم کلیک وکړو ستاسو کار نور ختم شو. ثبت نام په دې ځای د خیر سره پای ته ورسید او راتلونکي مراحلو لپاره تاسو په تمه اوسئ چې تاسو نه امتحان اخیستل کېږي، تاسو به په ایمیل له لارې خبر درکول کېږي. دا چې زما پاسپورت نشته نو زه نشم کولی چې اپلیکیشن ورته وسپارم، نو تاسو به سبمیټ اپلیکیشن باندې کلیک وکئ. چې سبمیټ هم کلیک وکړو ستاسو کار نور ختم شو، ثبت نام پای ته ورسېده. نو زما اوس پاسپورت نشته، زه نشم کولی چې دغه ثبت نام پوره کړم او سبمیټ ورته ووهم. هم محترمو دوستانو دغه د روسیې د هېواد د سکالرشیپونو هغه سیریز چې په 2 ویډیوګانو کې موږ تاسو ته مختصر کړ او ثبت نام پوره شو. نو د دې لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو خوښه کړئ او په ټلیګرام ګروپ کې هم خامخا ځان اډ کړئ، ځکه موږ د هرې ویډیو خبر هلته تاسو ته درکوو. د هغې لینک موږ تاسو ته په ډسکرپشن کې درکړی دی. همدارنګه زیات دوستان غوښتنه کوي چې موږ ته واتساپ نمبر راکړه، نو زه به تاسو ته خپل د فیسبوک ادرس درکړم. دغه فیسبوک دغه چې کوم سید معاذ الله دغه زما فیسبوک آی ډي ده، دا مې عکس دی. لاړ شئ فیسبوک ته دغه سرچ کړئ، دغه زما آفیشل آی ډي ده، بل زه آی ډي نه لرم. نو راشئ فیسبوک ته، په فیسبوک کې ولیکئ SAYED سید MAA دغه سید معاذ الله، دغه لومړنی چې کوم آی ډي ده دا زما عکس دی، همدغه یوه آی ډي ده. دا تاسو لاړ شئ په فیسبوک کې سرچ کړئ او
فیسبوک له لارې او میسنجر له لارې موږ سره کومه ستونزه کې شریکولی شئ. ښه محترمو دوستانو ثبت نام پوره شو. تر بلې ویډیو کې موږ ستاسو قدرمن تر بیا د خدای په امان او د چینل سبسکرایب مو هېر نه شي.